السلام علیکم. ستړي مشئ. د 4000 essential English words کتاب شپږم یونټ ته په خیر راغلی. راځئ چې نن شپږم یونټ ته پیل ورکو او د پښتو له ژباړې سره یو ځای وایو. کوم لغاتونه چې دلته په شپږم یونټ کې راغلي هغه مو منع کړي او جملې هم منع شوي دي. کوشش وکړئ چې دا لغاتونه په یاد کړل شي له معناو سره تر څو په راتلونکي سټوري کې بیا تاسې مشکل ونه لرئ. راځئ چې پیل ورکړو. ورډ لیست. ورډ لیست. ایډوانټیج ګټه یا فایده. ایډوانټیج. Being tall is an advantage to a basketball player. لوړوالی یا جګوالی د بسکټبال لوبغاړي لپاره فایده ده یا ګټه ده. cause لامل وجه. The cold weather caused her to get sick. The cold weather دا یخه هوا caused د دې سبب شوه her دیتا to get sick چې دی مریضه شي. The cold weather caused her to get sick. دا یخه هوا د دې لامل شو چې دی مریضه شي. choice. choice. choice انتخاب. وبخښئ چې دلته د پښتو معنا پاتې ده. انتخاب یا خوښه. I had my choice. ما د دې خوښه درلوده. of 5 doors د 5 دروازو to open چې خلاص یې کړم. ما د 5 دروازو انتخاب درلود چې خلاص یې کړم. community. community ټولنه. The kids from my community د ماشومان زما له ټولنې یا زما د ټولنې usually play together. ډیری وخت یو ځای لوبه کوي. زما د ټولنې ماشومان ډیری وخت یو ځای لوبه کوي. dead. dead. dead مړی یا مړ. مړ شوی شخص. A dead person is usually buried. A dead person is usually buried in the ground. A dead person مړ شوی شخص is usually buried خښیږي in the ground په ځمکه کې. مړ شوی شخص عموماً په ځمکه کې ښخ کیږي. distance فاصله. distance فاصله یا واټن. The distance between the earth and the moon is 348,400 kilometers. د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ واټن 3,84,400 کیلومتره ده. escape تیښته کول. especially له بدو تیښته کول. تیښته کول. butterfly could not escape from the cage. The butterfly the پتنګ could not escape from the cage. له قفس څخه یې تیښته نشوه کولی. face مخ کیدل یا مخامخ کیدل. My sister and I how to find a better way to face our differences. My sister and I how زما خور او زه مجبوری to find better way to face our differences. ترڅو د خپلو زه او زما خور مجبوری ترڅو د خپل منځ کې توپیرونو لپاره یو مناسبه لار ولټو یا زه او خور مې زمونږ ترمنځ توپیرونو ته یوه مناسبه لار باید ولټو. follow. follow تعقیبول. don't follow me ما مه تعقیبوه. The little boy followed his mother home. The little boy followed his mother
هم دا کوچني ماشوم د خپلې مور کور تعقیب کړ. دا کوچني ماشوم د خپلې مور کور تعقیب کړ. fright ویره، ډار، خطر. she was filled with fright. هغه په ډار کې وه یا هغې د ډار احساس کوه. هغه په خطر کې وه. ghost روح، د مړه جسد اروا. many people are afraid of ghost. many people are afraid of ghost. ډیر خلک له روح یا مړې اروا څخه د مړې اروا څخه ډاریږي. many people are afraid of ghost. ډیری خلک یا ډیر خلک له روح یعنی د مړې اروا څخه ډاریږي. individual 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 انفرادي یا یو کس. only one individual could win the bicycle race. only one individual could win the bicycle race. یوازې یو کس کولی شول چې د بایسکل ځغاسته وګټي. only one individual could win the bicycle race. یوازې یو کس کولی شول چې د بایسکل ځغاسته وګټي. pet pet کورنی حیوان، هغه حیوانات چې په کور کې ساتل کیږي. out of all my pets the dog is my favorite. out of all my pets the dog is my favorite. په ټولو حیواناتو کې زما د خوښې وړ دی. وبخئ، په ټولو حیواناتو کې زما د خوښې وړ څه شی دی؟ هغه سپی دی. په ټولو حیواناتو کې زما د خوښې وړ سپی دی یا زما سپی خوښیږي. reach رسیدل. reach رسیدل. I was happy to finally reach my destination. I was happy to finally reach my destination. زه خوشحاله وم چې بالاخره خپل منزل ته ورسیدم. زه خوشحاله وم چې بالاخره خپل منزل ته ورسیدم. یا زه خوشحاله وم چې بالاخره خپل موخې ته ورسیدم. return 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 واپس کیدل یا ستنیدل. I was happy to return home to my mom after school. I was happy to return home to my mom after school. زه خوشحاله وم چې کور ته او مور ته له مکتب وروسته ستون شم یا له مکتب بعد خوشحاله وم چې زه مور او کور ته ستون شم یا لاړم. upset خپه. She was upset because she broke her toy. She was upset because she broke her toy. هغې خپه وه ځکه چې هغې د لوبې شی مات کو. voice غږ. voice غږ. He used a microphone so everyone could hear his voice. هغه مایکروفون کارولی و ځکه هر چا د هغه غږ اوریده. weather هوا. The weather can be sunny, rainy or cold. هوا کیدای شي لمریزه، باراني یا یخه وي. یا هوا کیدای شي لمریزه، باراني یا یخه شي. Many people believe that owls are very wise animal. ډیری خلک دا عقیده لري چې کونګ چې دی هغه هوښیار حیوانات دي. کونګ یو ډول مرغه دی چې اکثره د شپې له خوا راوځي. کونګ یا بوم. دا و د شپږم یونټ په دې هیله چې تاسې به زموږ راتلونکي یونټونه هم تعقیب کړئ. مننه. که چیرې تاسې د دې کتاب غوښتونکي یاست
یا غواړئ چې له موږ سره د انګلیسي ګروپ کې ګډون وکړئ نو له موږ سره د واتساپ شمیرې له لارې په تماس کې شئ تر څو ستاسو لپاره د هرې ورځې ویډیو در ولېږو. د الله په امان.